درنو لیدونکو السلام علیکم. د جمهوریت وروستی نښان یعنې درې رنګه بیرغ هم د ارګ له لوړ څلي څخه راټیټ کړی شو. پرون کابل ته د پاکستان د سرګرې ادارې رئیس هم راغلی و، خو د راتګ په اړه یې معلومات رسني نه شول. په ټولنیزو رسنیو کې دغه دواړو پیښو ته توند غبرګونونه راپارول شوي دي، خو د اسلامي امارت چارواکو تر اوسه پورې رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا سبا دوشنبه له حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر نه بهرنۍ الوتنې هم په عادي ډول پیلیږي. کابل کې د قطر سفارت ویلي سر له سبا یعنې دوشنبې به هره ورځ په منظمه توګه له دوحې څخه کابل ته یوه الوتنه ترسره شي. دغه سفارت همداراز ویلي چې د دغه الوتنو لویه برخه له افغانستان سره بشري مرستې دي. بلخوا د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس ملا عبدالغني برادر نن په کابل کې بهرنیو چارو وزارت ته تللی دی او هلته یې په بشري مرستو کې په بشري برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشل خاص استازي مارټین ګروپتین سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي او له هغوی سره یې کتلې دي. بلخوا د هند بهرني چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې طالبان د 20 کلونو وړاندې طالبان نه دي او ستر بدلون پکې احساسېږي. د هند د بهرني چارو سکرتر شری هارش هندوستان ټایمز ته ویلي چې دا ځل هند ډیره علاقه لري ترڅو طالبانو سره ګډ کار وکړي. هند هیله څرګنده کړې ده چې افغانستان ژر د یو باثباته او پایدار حکومت خاوند او ټول افغانان په امن کې ژوند وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.